السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن مې د کرکټ په اړه د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه درته چمتو کړي دي، په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځېږي. آکاش چوپړا وایي ابراهیم ځدران به په نړیوال جام کې غوره لوبې وکړي. د هند کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی او نامتو مبصر ابراهیم ځدران د کلاس لوبوهنې ستاینه کړې ده او وړاندوینه کړې ده چې نوموړی به په نړیوال جام کې د افغانستان لپاره غوره لوبې وکړي. ابراهیم ځدران د شلوريزه نړیوال جام د سوپر 12 پړاو په 2 تمریني لوبو کې د بنگلادیش او پاکستان پر وړاندې غوره توپوهنه وکړه. هغه د بنگلادیش پر وړاندې 45 او د پاکستان پر وړاندې 15 منډې جوړې کړې. هندي مبصر د ابراهیم ځدران کلاس توپوهنې ته په کتو وایي ابراهیم ځدران به په نړیوال جام کې د افغانستان غوره توپوهونکی وي. هغه به له 140 یا لوړ سټرایک لوبه ونه کړي، خو ښایي افغانستان هم ورته اړتیا ونه لري. تر دې وړاندې ابراهیم ځدران د اسیا جام شلوريزې سیالۍ پر مهال هم ډېر ښه ثابت شو او په پرلهپسې ډول یې ښې لوبې وکړې چې د افغانستان له لوري د یاد ټورنمنټ غوره توپوهونکی هم و. که څه هم مینوال په ابراهیم ځدران د لوړ یا ښه سټرایک ریټ د نه لرلو هم نیوکې کوي، خو د کرکټ شنونکي د هغه زیاته ستاینه کوي او د هغه لوبې ته په کتو وایي چې ابراهیم ځدران د لوبډلې اړتیا ته په کتو توپوهنه کوي. ضیاءالرحمن اکبر په کورني کرکټ کې ستره کارنامه وکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کیڼ لاس ورو توپ اچوونکي ضیاءالرحمن اکبر په کورني کرکټ کې ستره کارنامه وکړه. هغه لومړنی افغان لوبغاړی شو چې په فرست کلاس سیالیو کې 1.5 سل وکټ اخلي. ضیاءالرحمن اکبر د 1999 د دسمبر په 13مه نیټه زیږېدلی دی چې د کورني کرکټ یو له مخکښو لوبغاړو څخه دی چې اوس یې په دې لړ کې په فرست کلاس سیالیو کې تر ټولو غوره کارنامه وکړه. ضیاءالرحمن اکبر د میساینک زون سره لوبیږي چې لومړنی افغان لوبغاړی شو چې په فرست کلاس سیالیو کې 1.5 سل وکټ ترلاسه کوي. هغه دغه کارنامه په فرست کلاس سیالیو کې د 45 پاڼیو په لوبولو سره د 6630 توپونه له غورځولو وروسته د امو لوبډلې پر وړاندې ترسره کړه. په استرالیا کې د افغانستان سفارت د ملي لوبډلې د هڅونې په موخه غونډه جوړه کړې ده او د شلوريزه نړیوال جام کې د سفر لپاره ورته د نیکو هیلو څرګندونه کړې ده. ټاکل شوې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله به سبا ماپښین د نړیوال جام سوپر 12 پړاو کې خپله لومړنۍ لوبه د انګلند پر وړاندې پر 3:10 ترسره کړي چې مینوال ورته سخت په تمه دي. په همدې موخه په استرالیا کې د افغانستان سفارت ملي لوبډلې ته مېلمستیا کړې ده. هغې ته یوه غونډه برابره کړې ده او د نړیوال جام سفر لپاره ملي لوبډله هڅولې ده او نیکې هیلې ورنه څرګنده کړې دي. د افغانستان لومړۍ لوبه د استرالیا په پرت ښار کې ترسره کیږي چې ملي لوبډله ورته بشپړه چمتو ده. رحمان الله ګربز چې په تمریناتي لوبه کې ټپي شوی و د سبا لوبې لپاره برابر دی. هغه تېره ورځ په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي و چې بالکل روغ دی او په لومړۍ لوبه کې به ولوبېږي. کرکټ بورډ د هغه د روغتیا په باب ویلي و چې ګربز جوړ دی او موږ به د هغه د روغتیا لپاره جدي پاملرنه وکړو. زیمبابوې هم سوپر 12 پړاو ته ووتل. آیرلینډ د افغانستان ګروپ کې شو. د کرکټ د شلوريزه نړیوال جام د لومړۍ مرحلې په 12مه او وروستۍ لوبه کې زیمبابوې د سکاټلند ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. سوپر 12 پړاو ته یې لاره پیدا کړه. د یادونې وړ ده چې نن په هوبارت کې ترسره شوې لوبه کې آیرلینډ ویسټ انډیز ته په 9 وکټو سره ماتې ورکړه چې آیرلینډ سوپر 12 پړاو ته لاره پیدا کړه او ویسټ انډیز بهر شو. په دې سره د سوپر 12 پړاو د دواړو ګروپونو لوبډلې پوره شوې. جالب ګروپ یعنې د افغانستان ګروپ ته آیرلینډ او سریلانکا لوبډلې راغلې او بل ګروپ ته زیمبابوې او هالند لوبډلې ووتلې. په شلوريزه نړیوال جام کې د افغانستان ټولې لوبې معلومې شولې. سبا د اکتوبر په 22مه نیټه به ماپښین 3:30 بجې افغانستان د انګلستان خلاف لوبه ترسره کړي او د اکتوبر په 14مه نیټه به 12:30 بجې د نیوزیلند خلاف لوبه ترسره کړي او د آیرلینډ خلاف به د اکتوبر په 28مه نیټه 8:30 بجې سهار لوبه ترسره کړي. د سریلانکا خلاف به د نومبر په اوله نیټه 8:30 بجې لوبه ترسره کړي او وروستۍ لوبه به د استرالیا خلاف د نومبر په 4مه نیټه غرمه 12:30 بجې لوبه ترسره کړي.